د خوست ولایت ځایي چارواکو، قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو په یوې غونډه کې د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت وروستي توغندیز بریدونه په سختو ټکو وغندل او دا د افغانستان پر خاوره د نړیوالو اصولو خلاف ښکاره تېری وباله. قومي مشران وایي پاکستان له خپل حد څخه تېر شوی او وروستي بریدونه یې باید ځواب شي. دوی ګواښ کوي که افغان دولت او نړیواله ټولنه د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه چوپه خوله پاتې شي، نو ولس مجبور دی چې د خپلې خاورې د ساتنې لپاره راپورته شي. امنیتي ځواکونه چې کوم دي موږ د هغې نه په کلکه دفاع کوو. ولې په سرحدونو په ساتنه کې موږ هم په څنګ کې ورسره یو چې د خپلو سرحدونو نه په مېړانه دفاع وکړو. ولې چې زموږ په ننګرهار هغه ولایتو باندې چې د پاکستان نه توغندي راورېږي هغه موږ په کلکه غندو او دا د زغملو وړ نه دي. زه د خپل دولت، د خپل نظام، د خپل پولیس، اردو، امنیتي ملی نه په کلکه دفاع کو. به بوټه، به جمپره، به تنخیم عسکری ولش خو رب چاته نه ورکوي. د مخ هم دفاع کړي، د نه را باندې پاکي و موږ نه د امر کی. بل لور ته د ولایت مقام ویان مبارزه دران انعکاس رادیو تلویزیون ته ویل چې امنیتي ځواکونه اوس په پوره عصري جنگي وسایلو سمبال دي او کولی شي چې په ډېر لوړ مورال د خپلې خاورې دفاع وکړي. افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وروستیو کې په ډېرو موډرنو وسایلو او عصري تجهیزاتو سمبال شوي، تجهیز شوي. واقعا د دوی د ظرفیت لوړونه او دغه ښه اکمال او تجهیز د دې سبب شوی چې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرلي. دوی همیشه لپاره د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي نومیسو او د خلکو د سر او مال د خوندیتوب په لاره کې قربانۍ ورکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان خاوره په نښه کوي. کونړ ولایت په زرهاو توغندیو ویشتلی، ملکي کسان یې وژلي او ډېری کورنۍ یې بېکوره کړي. خو تر دې دمه د افغان دولت له لوري په مستقیم ډول د پاکستان د بریدونو پر وړاندې د ځواب ویلو څرک نه دی معلوم شوی. فیض الله فیضي، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.